احترامات د شاه کمپیوټر سنټر زده کوونکو ته د دې کې ټول روغ جوړ اوسئ. یو ورور پوښتنه کړې وه چې اکسل کې موږ او تاسو یو سیل کې لیست څنګه جوړولی شو. یعنې لیست دې دپاره چې مخکې نه ډیټا لیکل شوې ده د دې دغه لیست موږ څنګه جوړولی شو په لیست شکل کې. نو دې د ورور دپاره زه دغه ویډیو جوړوم. ګوره اول به تاسو څه وکئ، مثال هغه لیست کې چې څه تاسو غواړئ هغه به دلته ولیکئ په پښتو کې که په انګلیسي کې. مثال ته مو ولیکه وظیفه. خو زه غواړم چې لیست جوړ کړم چې د هر سیل ته زه راځمه چې زه کلیک کوم دلته یو لیست بټن موجوده وي تیار، هغې نه زه ورته وظایف انتخابوم مخکې نه. داسې به دا انتخاب کوئ کوم سیلونو کې چې تاسو وظایف لیکئ. ډیټا ته به راشئ، ډیټا ویلیډیشن دلته به تاسو راشئ، ان ویلیو کې به لیست والئ، سورس کې به تاسو خپل چې لیست کې کومه ډیټا غواړئ هغه به انتخاب کوئ، اوکې به کوئ، ستاسو لیست به څه شي تیار به شي. یعنې د لیست ګټه دا ده چې مخکې نه تیار ډیټا لیکل شوي تاسو یې صرف انتخابوئ. که لیست ختمول غواړئ ری به شي ډیټا ویلیډیشن ته واپس په کلیر به کلیک کوئ، اوکې به کوئ، لیست به ختم شي.